شایق صاحب ډېره زیاته مننه والله چې تاسو دا کوم سیزونه وړاندې کړل ملګرو سره او کتونکو ته نو ډېر د کمال ډېر بهترین او داسې او دغه وجه دا ده چې ما شایق ته ځکه بار بار بلنه ورکړه چې لکه کله کله موږ چې ته مشاعرو کې کینو نو زیات نه یو کلام سړی ووایي که نه موږ خو د نورو شاعرانو په شان یو چې یو کلام او هغې نه مخکې 15 شعرونه او بیا 3 غزلې او بیا تر وروسته 3 نظمونه وایو موږ اکثر یو کلام د ملګرو نه واورو نو شایق صاحب راته نن ګیرو او ډېر سم ترې واورېدل او زړه م غواړي چې نور هم ترې واورو خو چې کله کیمره بندې شي بیا به ترې نور اورو انشاءالله او ډېر یونیک او ډېر ناشنا انداز باندې چې شایان واورېدل لکه دغه د ټي وي دغه کوم سیس چې دوی او یا د هوا د کمال یو که قسم په خدای دا ما مخکې چېرته نه دي اورېدلي هېڅ چا نه هم دا سچویشن باندې نظم ډېر بهترین نو کتونکو زموږ سره اوسئ انشاءالله د شایق صاحب د موبایل په دې شیشه به انشاءالله دغه شان ملګري تاسو سره بیا هم معرفي کېږي راځي به او نننی محفل 18/5/2021 ورځ زمونږ کلي کې خو د جمعې ورځ خو دلته به د ګل ورځ خو نن د 9 ورځ ده او دغه تاریخ ته کوم چې شایق صاحب یو دا ځوانان ناستې دي او دا نننۍ ورځ به دا به بیا تیر وخت کې حسابېږي چېرې د اختر 15مه ورځ او خلک به وي چېرې موږ یو ورځې تخبۍ کې د شایق صاحب سره ناستو او دا خبرې موږ کړې وې ستاسو ټولو یو نړۍ مننه نعیم مخلص غواړي اجازت د لوی الله په امان